دا ما د بابا کړی وه، ما ته ویې بس غلی شه، خو زه بیا درته وکړم. ښه دي ښه. اصل کې یو غني بابا خپل یو ټوټه چې اوس مزاج کې وي که څه کې، ځکه چې باچا خان به راغی نو غني بابا په بعض اوقات پټ شو، ځکه چې غني بابا ته به وي چې he used to scold him کنه. scold him. he used to scold him. yes. اصل کې غني بابا به دا ورته وي چې لکه چې کله باچا خان جیل کې مو نو غني بابا دی ولی بابا او علي بابا ته به خطونه لیکل، نو دی ته خو به خط ولیکو، نصیحت او هر څه به ورته وکړو. صحیح ده. خو سپیسیفیکلی غني بابا ته چې به کله لیکو نو ورته به وي چې اول نه هغه دغه برخوردار او هغه نورو ته به دا وي، دته به وي غني وي. اصل خو ما ته پته ده چې پتا باندې زمان نصیحت اثر نه کوي، ځکه چې ته غوړ مانګي هغه وبه څنګه اثر نه کوي، پتا لا نصیحت اثر نه کوي. وي چې زه ولی تم لیکم او علي تم لیکم، تا ته لیکم لګیم، تا ته لیکم. وي نور ما ته پته ده چې ته ما خپل دغه کې دا یو ورځ دا باچا خان راغی نو د غني بابا ته غوسې کې نه، خو بس داسې غني هغه فیلینګ ځکه بیکاز he was a leader، خو چې دی وی کنه he was a very poor father in a way چې هغه خپل هغه بالکل قوم طرف ته ډیر زیات قوم پرستو باچا خان بالکل. نو غني بابا ته وی دا تا وی صدا پښتانه په دې چاربې تو راوړل دي وي ته کتاب ولیکه څه شعور پکې پیدا کړ، کتاب لیکل اغیله او دته اغیله چې نو هغه کې چې دی کې وي هغه دغه اوچت شي نه، هغه چې د پښتنو کې دار او چې شعور وغیرہ اوچت شي تاسو دا وکړه. نو باچا غني بابا بس نه وي چې باچا خان بابا غني بابا داسې نه خو د مومن باچا خان به وې د غني بابا شروع وکړ کنه یاریدو خپل ایکسپریشن به وکړو. اصل کې غني بابا د دې نه یاریدو ته به وي بابا غوړې ماته بخیری نه کې هغه یاریدو داسې بر وندې ته خو دې خو دې एकदम باندې لګیا دی کنه دا غیر چې بیا به وی چې باچا خان ماته وی چې وی چاربې ته ملي کوي دا کتاب لیدا چې دا دې ما د کوم کتاب یادې مې دا خو د ورځې سل لیکل شو وی دا چې کوم دا د دماغ نه چور دی او وی دا به د پښتنو کې هغه کریټیکل تھینکینګ پیدا کوي، هغه نه هغه د ژوند یو بل نظریه. صحیح نو د دې راوځي چې کوم ځکه به دې هغه خو تاسو ته د پرتورین شاعري ته موږ که آمد د قصد خواږه کې فلسفه ده او د دې فلسفې د وجه خو به دې د غلم نکلو د مشاعرې له دې مشاعرونو ځکه چې د بل شعر باندې خو په واوا اوشي هغه یو ریدمیک دغه کې د په هغه کې په فلسفه ټیک ځکه چې رومانټیسیزم دی پیور رومانټیسیزم دا ما تاسو ته ویلي و چې دې سړي بس دا کمال کړی دی په پښتو شاعرۍ کې چې د پیور رومانټ رحمان بابا د دنه مخ کې روړې دي هغه نیم روړو او د بیا کمالو کو چې د ټول رومانټیسیزم بالکل ټول رومانټیسیزم نو ډاوټ بالکل